درنو لیدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د سیمې او نړۍ دغو خبرونو ته. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په بایسکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو هلک او د ګزمې شپږ پولیسان ووژل. دغه پولیسان د پولیو یا ګوزڼ د واکسین د کارکونکو د ساتنې لپاره روان وو. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په دغه پیښې کې لږ تر لږه 6 کسه نور ټپیان شول. یوه ورځ مخکې هم د ګوزڼ د واکسین 3 کارکونکي په 2 جلا پیښو کې وژل شوي وو. ځینې اسلام پالې وسلوالې ډلې ادعا کوي چې لویدیځ هیوادونه د واکسین له کمپاینه د جاسوسۍ لپاره کار اخلي او مسلمانان پرې شنډوي. له پاکستانه یو بل خبر وایي چې سلګونو کسانو په کوټه کې د شیعه زیارت کوونکو د هغه یو بس د قربانیانو د ویر په مراسمو کې برخه واخیسته چې یوه شپه مخکې ورباندې ځان وژونکی برید شوی وو. په دغه برید کې 25 کسه مړه او 14 نور ټپیان شول. د لشکر جنګاوي په نامه یوې سني افراطي ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د اوکراین په پایتخت کیف ښار کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي دي. پولیسو د مظاهرچیانو د تیتولو هڅه وکړه. د دوی ځینې پاټکونه یې ونړول، اوښکې بهیونکی ګاز او ربړي ګولۍ وچلولې. له 2 میاشتو راهیسې چې په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوي، دا لومړی ځل دی چې 3 کسه پکې وژل کیږي. د قرغیزستان د اصلاح غوښتونکي ګوند پلویانو د روسیې، قزاقستان او بلاروس له ګمرکي اتحادیې سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو خلاف په پایتخت بشکیک کې مظاهره وکړه. اصلاح غوښتونکو فعالانو وویل چې له دغه اتحادیې سره په یو ځای کېدو به قرغیزستان خپل حاکمیت له لاسه ورکړي، بیې به اوچتې شي او په کوچنیو سوداګریو به ناوړه اغیز پرېوځي. د قرغیزستان حکومت له دغه اتحادیې سره چې روسیه یې مشري کوي د یو ځای کېدو د شرایطو په اړه په خبرو لګیا دی. درنو لیدونکو، د نورو مهمو خبرونو، راپورونو او مرکو لپاره د موږ ویب پاڼه مه هېروئ azadiراډیو.com. مننه، آباد اوسئ.